د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد افغانستان ته د استرالیا له مفتشینو غوښتي چې دغه هیواد د پوځیانو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه په رښتیني ډول څېړنې وکړي. ښاغلي مجاهد د اس بي اس سره په مرکه کې ویلي چې که د استرالیا تحقیقاتي اداره د جنایتونو په اړه په صادقانه ډول تحقیقات وکړي نو اسلامي امارات به په تحقیقاتو کې ورسره مرسته وکړي، خو ټینګار یې کړی دی چې دوی لا هم باوري نه دي. استرالیایي پوځیان چې نومونه یې په کلکه خوندي دي په افغانستان کې لږ تر لږه په 9 جنګي جرمونو تورن دي چې د برتانیا د 2020 کال راپور یې په اړه کره شواهد وړاندې کړي. د هغه پوځیانو له ډلې چې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو یا SAS غړي وو په افغانستان کې په جلا ماموریتونو کې ملکي وګړي وژلي، یوازې د بن رابرټس اسمت د جرم شواهد وړاندې شوي او فدرالي محکمې مجرم اعلان کړی دی.